نوی کال یا نوروز د رنګینو ګلانو د غوړېدا احساس ورکوي. ډول ډول مرغان د سپرلي د راتګ زیری راوړي او هره خوا چنچنۍ حلقې جوړوي او مرغاوۍ د اسمان پر مخ د بڼو په څیر کتارونه راښکاره کوي. د ژوند کولو هیلې رازیږوي او د غمجنو په زړونو کې نوې خوشحالۍ غوړوي. نوروز ډیر لرغونی تاریخ لري چې هر له آریایانو له پیره را پیلیږي. افغانان هم چون آریایان دي نوروز یې لمانځلی او تر ننه یې لمانځي. په دې ورځ خلک خوشحالیانې او اتڼونه کوي او دا ورځ د یو پخواني جشن او د سپرلي د پیل ورځ بولي. په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د نوي کال لپاره خوشحالیانې کوي خلک او د نوي کال ورځ د یوې تاریخي ورځې په ډول لمانځي او دا ورځ د کال یوه ځانګړې ورځ بولي. ځوانان د میلو لپاره د میلو ځایونو ته ځي او هلته د خوښۍ احساس راوړوي. اتڼونه د میلې سینګار لا ورښکلی کوي. ځوانان په لاس لرلو وسلو نښې ولي. پخوا به ځوانانو د نیزو وهلو لوبې کولې او ګټونکي ته به یې جایزې ورکول کېدې. اما اوس په خوست کې او په ټوله لویه پکتیا کې نوموړې لوبه نه د سترګو کېږي. ښځینه هم په همدې ورځ زیارتونو او نورو خاصو د میلو ځایونو ته ورځي، ځانونه سینګاروي. پخوا به ښځینهو میلې په اتڼونو لمانځلې چې اوس نوموړی دود نشته. ماشومان د نوي کال لپاره نوي کالي کوي، لاسونه په نکریزو سره کوي او په همدې ورځ ماشومان په خپلو کې لوبې سره کوي. د خپلو خپلوانو کره د مبارکۍ لپاره ورځي. یوه یادونه باید وکړو چې د اسلامي حکومت د راتګ سره ډیر دودونه پخوا به د خوست او لویه پکتیا خلکو په دې ځانګړه ورځ کې درلودل، اوس یا بیخي ورک دي او یا هم په نشت حساب دي، لکه د ښځینه ووتل زیارتونو ته د اتڼ کول او داسې نور. پخوا به په همدې ورځ ډوډۍ پخېدې، د یو او بل کورونو ته به سره ورتلل چې اوس دا دود یو څه کمزوری شوی دی. اوس هم په ډیرو سیمو کې د نوروز په ورځ د سخي صاحب په نوم فیلمرغان او پسونه حلالیږي او دغه ځانګړې ورځ ته لا رنګیني بخي. د خوست خلک نوی کال نه یوازې په دې لمانځي چې دا ورځ یو جشن دی، بلکې د نوي کال ورځ د سپرلي او شنو موسم پیل هم بولي. بزګران ورته خوشحاله وي. بڼوال د خپلو میوو لرونکو ونو حاصل ته ورنږدې شوي وي. مینان یې د راز راز ګلونو ننداره کوي او ځانونه د سپرلي په وږمو مشغولوي. په خوست کې د نوروز په ورځ د خوست اوسېدونکي بېلابېلو زیارتونو ته ورځي. نارینه او ښځینه د همدې ورځې په بهانه سره په جلا جلا ډول سره راټولیږي.